سلامونه. په لندن کې د بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. زه سنا صافی. پاکستاني رسنۍ وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت نیم په نیمه کم شوی دی. ډېر تاوان پاکستان ته اوښتی دی. موږ یې اغېز په کابل کې وینو. د سوریې پر ختیځې غوټې بمبارۍ هماغسې روانې دي. په مرستو بار لارۍ هڅه کوي ځان اړمنو ته ورسوي. اوس ایله وخوځېدې. خپرونه کې له دې ټولو سره پر نیل سیند د مصر او ایتوپیا ناخوښي. ایتوپیا بند جوړوي. مصر خفه دی. وایي سلا ورسره نه ده شوې او اغېزې ښایي پرې بد وي. او په دوهمه نړیواله جګړه کې د قربانۍ ان فرانک له میرنۍ خور او اشویتس وژنې کمپ له یوې ژوندۍ پاتې شوې سره ګورو. جوړ بخیر. نړۍ د وخت خپرونه کې د لنډو خبرونو او سپورت ترڅنګ ډېرې نورې په زړه پورې کیسې درته لرو، که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. پاکستاني رسنۍ وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت نیم په نیمه کم شوی دی. د دې لوی تاوان د پاکستان صنعتکارانو ته اوښتی دی. افغانستان بیا په کور دننه صنعت ته پام کړی او له هند، ایران او منځنۍ اسیا سره یې سوداګري تر پخوا ډېره غوړولې ده. آریا احمدزۍ په کابل کې یوې کارخانې ته تللې ده او د کارچن جوړولو کارخانه ده. د دې فابریکې کارکوونکي وایي پخوا به یې د پاکستان له لاهوره دغه توکي وروړل. د ډیرو دندې او ژوند د همدغو ماشینونو په دوران تړل شوی. کابل کې د کارټن جوړولو یوه ستره فابریکه چې شاوخوا 150 کسان پکې کار کوي. د کارټن د فابریکې اوس په کور دننه تولید د ډیرو سوداګرو کارونه روان ساتلي. دغه فابریکه د 1500 وړو او سترو شرکتونو سره تړون لري. چارې هم تر ډیره د ماشین پر مټ مخ ته ځي. منګه خود اکتفا یو. بیخي کارټن په کوم سټنډرډ د دنیا په هر سټنډرډ اوس موږ کارټن جوړولی شو. هېڅ ضرورت نشته ده څوک د کارټن په حصه کې فکر وکړي چې زه دغه شی صادروم خارج ته یا دلته او زه به څنګه کارټن جوړوم. چې هر فکر هر قسم فکر په موضوع کې ګرځي. انشاءالله الحمدلله په فضل د خدای اوس دلته جوړیږي. د نړیوالو بازارونو او سوداګرو ترمنځ واټن چټکۍ سره په کمېدو دی. د افغاني توکو د صادراتو لپاره په نړیوال معیار برابر کارټنونه اوس په کور دننه جوړیږي. دا فابریکه د ورځې 200,000 کارټنونه بیلابیلو شرکتونو ته جوړوي. شاوخوا دا کارټنونه چې تاسو ګورئ د بیلابیلو شرکتونو لخوا فرمایش شوي دي. دوی وایي چې د کیفیت مسله یې تر ډیره حل کړې ده، خو دا رانیونکي پورې اړه لري چې په کوم کیفیت کارټن غواړي. د همدغو کارټنونو ضایعاتو نه بیا نور شرکتونه ګټه اخلي. ځینې ترې تشناب کاغذونه جوړوي او ځینې یې بیا کاغذ. بهر ته د میوو د صادرولو چمتووالی. په دې توپیر چې اوس میوې د افغانستان په نوم او د فابریکې په خپل نښان نړیوالو بازارونو ته رسیږي. بسمندۍ مشکلات خو انشاءالله اوس موږ بسمندۍ رفع ده. پخوا به موږ له لاهور نه کاټنې راغوښتلې او کاټنې به راتللې، دلته موږ به پیکن کوو. هغه به کاټن څه ضایعات ورکړه او څه به مشکلات راته پیدا کېده پکې، وخت به زیات ضایع کېده. اوس فضل د خدای د کاټن دلته خپله شرکت شته ده او خپله همدلته چاپوو. هر وخت چې څونه تعداد کاټن دې موږ په کار یو، همغه کاټن یې ورته وایو مقدار لږ زره نرخ یې هم ښه ده له هغې ځای نه. هغه یو کاټن موږ ته تقریبا 80 روپۍ یا 80 روپۍ افغانۍ تمامېده. اوس دلته موږ ته 45 افغانۍ تمامېږي کاټن. له هغې ځای نه لږ موږ ته بهتره ده دا ځای. د سوداګرو کاروبار دغو میرمنو ته هم د پیسو ګټلو زمینه برابره کړې. اوس زموږ کارمانه ډېره اغېزه کړې، ځکه چې پخوا وخت چې به و زنانه خو ټول به کور کې یعنې مصروفیت دومره بیرون چې بیرون کار ته تللې. اوس د تجاران زموږ دپاره د کار زمینه برابره کړې ده. کیدای شي موږ د خپل کورنۍ سره چې معاش اخلو خپل کور کې چې مصرف ولرو. افغانستان کې سیاسي او امنیتي کړکېچ که له یوې خوا خلک راتلونکي ته ناهیلي کړي، له بلې خوا دا ډول پانګونې ښایي راتلونکي لپاره د نویو هیلو په معنا وي. آریا احمدزۍ، بي بي سي، کابل.
دغه ډول لویې وړې کارخانې نه یوازې له بهره د توکو په رانیولو کې کمی راولي بلکې په کور دننه خلکو ته د کار موقع هم برابروي لکه چې مو ولیدل. بیا هم آریا احمدزی په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان فتح احمدزی پوښتلی دی چې د کار څومره موقع حکومت برابري کړي دي او برابروي یې. روانې دي او تازه موږ ډېر یوه لویه برنامه لپاره د چې همیشه دا ویل شوي دي چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت یو پالیسي ساز وزارت دی بلکې دوی همیشه قوانین طرحې او برنامې جوړي. موږ په ډېر یو لوی طرحې باندې کار وکړ له ډېرې مودې را په دې خوا په خیر سره دغه زموږ طرحه یو څه نهایي پړاو ته رسېدلې ده تر څو پرې موږ وتوانیږو په خیر سره په ډېره لویه کچه باندې وتوانیږو په افغانستان کې د بیکارۍ ګلم راټول کړو. که تم شو د همدې طرحې په اړه لږ نور هم ووایئ چې داسې خاص به پکې څه چې وکولی شي د بېروزګارۍ ستونزه هواره شي. دلته زموږ طرحه 15 کلنه طرحه داسې وړاندې کېږي. په هر کال کې به موږ د 1 میلیون دندو تعهد او وعده به خلکو ولس ته به خپل ورکوو. د معلوماتو له مخې هر کال 400,000 نوي کسان د کار بازار ته راځي. آیا د دې طرحې په مټ به وکولی شئ چې تاسو دغه لویه برخه چې راځي د کار لپاره د کار بازار ته دا کنټرول کړای شي؟ موږ دغه اوس مهال 1.9 میلیونه وګړي خپل مطلق بیکار لرو په ټولنه کې. هر کال 400,000 نوي زموږ ځوانان د کار بازار ته چې د هغوی قانوني سن پوره کوي او بالاخره د کار بازار ته دې راډه کېږي. موږ دغسې طرحې او برنامې جوړې نه کړو. زه فکر کوم چې موږ به ډېر یو خطرناک بحران سره مخامخ شو. دا طرحه چې اوس هم آماده شوې د کار د ملي کنفرانس په نامه باندې زه فکر کوم چې انشاءالله خپل ولس ته دې ډاډ ورکوم چې ډېر یو قوي او ډېره ښه طرحه جوړه شوې ده. زموږ اصلي هدف هم همدا ده چې موږ نه غواړو دا د کاغذ پر مخ پاتې شي، په کاغذ کې یو رسامي وشي او بالاخره په لوړو تخچو کې دا کېښودل شي. نه خیر، موږ کوښښ د دې کوو تر څو پرې دا باید تطبیق کړو او هیله به مو د ټولو دولتي اداراتو نه هم دا وي چې لطفا د دې په تطبیق کې موږ سره مټ راکړي. خصوصي برخه کې پانګوالو پانګونه کړې ده او بیلابیلو برخو کې که هغه د کاټن جوړولو برخه ده که هغه د یو ځل کارېدونکو ظرفونو مسله ده، خو نورو ته یې کار زمینه برابره کړې ده. دولت څه کړي دي؟ ولې هغه فابریکې شته چې شته دي هغه ولې نه فعالېږي؟ موږ شاوخوا 6 میلیونه وګړي دغه اوس برحاله د کار په بازار کې دوی کار کوي. د 6 میلیون وګړو نه 1 میلیون د دې په افغانستان په دولتي سکتور کې مثلا په دنده بوخت دي، نظامي او ملکي البته. نو پاتې 15 میلیونه په خصوصي سکتور کې کار کوي. زه فکر کوم چې دا ډېر یو لویه خبره ده چې موږ خصوصي سکتور را وهڅوو او دوی باید راسي پانګونو کې په افغانستان کې. هر کال وګورئ تاسو د ډېرو اداراتو شاوخوا 50 سلنه د انکشافي بودیجې ته نه پاتې کېږي. بالاخره دا پیسې د موږ د لاسه ځي. ولې موږ کوښښ چې دې کړی ده په دې کنفرانس کې چې یو ټکی مو همدا ده چې هر دولتي اداره باید د دې هڅه او کوښښ باید وکړي او موږ سره تعهد راکړي چې حداقل 90 تر 95 سلنه پورې باید دا خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي. هر $2000 په مقابل کې یو کس ته موږ کارمندان ورته کولی شو. نو پس د انکشافي بودیجې د نه مصرف کېدو په برخه کې په خپله زموږ د کار بازار باید داسې په ټپه ودرېږي. پر دې او نور موضوعګانو کولی شئ نور بشپړ معلومات زموږ پر ویبپاڼه باندې وګورئ. BBC پښتو ټکی کام یې پته ده، پته پر سکرین باندې هم ګورئ. نو سر خامخا ورښکاره کړئ. په یو څو نور لنډو خبرونو کې به په ایټالیا کې د ټاکنو پایلې ښیي چې حکومت ضد ګوندونو پکې ښې رایې اخیستې دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه هېواد به څه ډول ائتلافي حکومت ولري. رایې اوس هم شمیرل کېږي. تر ټولو ډېرې رایې 15 ستوریز غورځنګ اخیستې دي، خو ښکاري چې په ایټالیا کې به راتلونکی حکومت د ښي اړخو ګوندونو یو ائتلاف وي. په چین کې د کانګرس په کلنۍ غونډه کې برخوالو د کمونیست ګوند د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې غواړي د ولسمشرۍ د دورې محدودیت له منځه یوسي. تمه ده په اساسي قانون کې دغه بدلون ومنل شي. د دې معنا دا ده چې ولسمشر شي جین پینګ به تر مرګه ولسمشر وي. لومړي وزیر لی کچیانګ ژمنه وکړه چې دفاعي بودیجه به تر 8% هم ډېره کړي. دی دا خبره په داسې وخت کې کوي چې چین لګیا دی او خپل پوځ عصري کوي. جنوبي کوریا به وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د سویلي کوریا د سولې د یوه پلاوي میلمستیا کړې وه. دا له هغه راهیسې چې کیم مشر شوی دی لومړی ځل دی چې د سیول له داسې یوه پلاوي سره ګوري. په دې پلاوي کې د جنوبي کوریا لوړپوړي امنیتي چارواکي هم شامل دي.
په ویتنام کې د جګړې له ختمېدو وروسته په لومړي ځل امریکا دغه هېواد ته د الوتکو لیږلو بیړۍ لیږلې ده. د یو اس اس کارل وینسن بیړۍ په اټومي وسلو سمبال ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډېرېدونکي پوځي اړیکو ښکارندویي کوي. بیړۍ دانګ ته نږدې درېږي. دا هغه ځای دی چې 53 کاله مخکې پکې په لومړي ځل امریکایي ځواکونه کوز شول چې له کمونیست ځواکونو سره وجنګېږي. او بیګا د آسکر جایزې وې د شیپ اف د واټر فلم تر ټولو د ښه فلم لپاره جایزه واخیسته. فرانسس مکډرمن بیا تر ټولو غوره فلمي ستوری وبلل شوه. د په 3 بیلبورډ آوټساید ایبینګ میزوري کې مخکښ رول درلود. د چې کله جایزه اخیسته نو په فلمي صنعت کې د لا ډېرې رنګارنګۍ غوښتنه وکړه. تر ټولو غوره ستوری بیا بریتانیایي ګاري اولډمن و. د په دوهمه نړیواله جګړه کې یا د هغې په اړه په ډارکسټ اور فلم کې د هغه مهال د بریتانیایي لومړي وزیر وینسټن چرچل رول ادا کړی دی. د دې اونۍ په ستاسو غږ پروګرام کې چې پر پنجشنبه باندې خپرېږي او د ښځو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، دا پوښتو چې تاسو ته د ښځو حقونه څه دي؟ که په دې اړه نظرونه لرئ او غواړئ له موږ سره یې په خپرونه کې شریک کړئ، کولی شئ د فیسبوک، ټویټر او برېښنالیک له لارې له موږ سره په تماس کې شئ. پاتې پر سکرین باندې هم ګورئ چې بیا یې په خپرونه کې درته ښکاره کړو. د سوریې د مشرق نږدې په ختیځه غوټه کې بمبارۍ لا نه دي درېدلې. ورسره نږدې لسګونه لارۍ چې په بیړنیو مرستو بار دي بالاخیر کولی شي سیمې ته ورشي او خلکو ته د اړتیا وړ مواد ورسوي. په غوټه کې چې واقع له یاغیانو سره دی 400,000 خلک ایسار پاتې دي. په اونیو یې نه خواړه درلودل، نه درمل او نه هم بل څه. بمبارۍ اوس هم روانې دي او ولسمشر بشار اسد وایي دغه سیمه به له یاغیانو پاکوي. دغه خلک وایي د دوی بشپړ کلي په خوځېدو دي ځکه د سوریې پوځ را رسېدلی. یو کس د رژیم مهمو متحدینو روسانو او ایرانیانو ته غوسه و. د ویل هوایي بریدونه او داسې بمونه غورځول کیږي چې بندیز پرې لګېدلی. د 4 لکو شاوخوا خلک په ختیځه غوطه او شاوخوا سیمو او کوچنیو ښارګوټو کې اوسیږي. ډیری ملکیان دي چې نه دي توانېدلي له جګړې وتښتي. د هغوی لپاره چې پر وخت نه دي وتلي د مرګ ګواښ هم شته. د سوریې جګړې د اوښکو ویالې جوړې کړې او له توپیر او زړه نازړه کېدو پرته وژل کوي. لویدیځو هیوادونو او نورو بریدونه چې ملکیان وژني او ټپي کوي غندلي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه برخې مشر دې ته د ټولیزې سزا نوم ورکړی. ولسمشر بشار الاسد ویلي چې غندنه یو بېمانا درواغ و. د ده په وینا سوریه له ترهګرۍ سره په جګړه ده. له هوایي بریدونو وروسته ځمکني پوځیان په چټکۍ وړاندې روان دي. بلال الله يخلي لي اياك. داسې ښکاري تګلاره دا ده چې ختیځه غوطه په منځ نیمه شي. له څه مودې راهیسې د یاغي ډلو او روسانو ترمنځ مذاکرات روان دي. ښکاره نه ده چې موخه اوربند دی او که د یاغیانو سملاسي تسلیمېدل. د یاغیانو تر ټولو ستره ډله جیش الاسلام وایي له شاتګ وروسته دوی بیا سره راغونډېږي. جګړه اوس هم روانه ده. د رژیم موخه د دمشق شاوخوا د یاغیانو وروستي مورچل نیول دي. د یاغیانو لپاره دا سختې شیبې دي. د بي بي سي پښتو ټلویزیوني نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. اوس لږ لنډه دمه لرو، بیرته راستنېږو. نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیرې مه ځئ. په لندن کې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت یو وار بیا ښه راغلی. د نن د سهار خبرونه مو دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري نیمایي کمه شوې ده. یو علت یې په افغانستان کې په کور دننه د صنعت غوړېدا او له نورو هیوادونو سره سوداګري بلل شوې ده. او د سوریې پر ختیځې غوټې بمبارۍ هماغسې روانې دي. په مرستو بار لارۍ هڅه کوي ځان اړمنو کسانو ته ورسوي. اوس ایله وخوځېدې.
په نیل سیند حالت یو څه نازک دی ځکه ایتوپیا د یو لوی بند جوړولو پای ته ورنږدې دی د بند باندې مصر غوسه دی وایي سلا مشوره نه وه ورسره شوې مصر د دې بند پر اغېز اندېښمن دی او دا چې آیا پایښت لپاره به کافي اوبه ولري او که نه مصر له وړاندې لا د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او هر هغه څه چې یې په وس کې دي کوي یې چې د خپل سیند اوبه کنټرول کړي په مصر کې د زرګونو کلونو لپاره د نیل سیند په څنډو کې تمدن غوړېدلی دغه معبدونه د زرګونو کلونو شته او ځواک ښکاروي دا د مصر د ویاړلې ملي پیژندنې برخه دي دغه سیند ته هر ګواښ لکه پورته برخه کې د بند جوړول به د دې خپلواکۍ ته ګواښ وي مصر د خپلو ټولو اوبو لپاره نیل ته مخ وراړوي خو په چټکۍ زیاتېدونکو وګړو شمیرو سره ملګري ملتونه په 2025 د اوبو د کمښت وړاندوینه کوي او مصر د ایتیوپیا په بند غوسه دی ډیر په غوسه یو که مصر ته بهیدونکې اوبه 2 سلنه هم کمې شي تاسې پوهیږئ چې څه معنا لري د 2 لکه هکتار ځمکې له منځه تګ 1 هکتار ځمکه باندې یوه کورنۍ ژوند تیروي یوه عادي کورنۍ 15 غړي لري دا به په دې معنا وي چې 1 میلیون وګړي به بېدندې شي ودانیز کار له سلا پرته د عربي پسرلي په منځ کې پیل شو د دې د بهیدو اغیز نه دی څیړل شوی او په بیړه د ډنډ ډکول به د سیند بهیدا کمه کړي د ایتیوپیا په نیت هم شک دی دا د حالت بدلونکی دی د لومړي ځل لپاره ایتوپیا خپل فزیکي ځواک ښیي چې دا د اوبو ورکولو یو هیواد دی او دوی په یوه یا بل ډول کولی شي د نیل د اوبو بهیدا کابو کړي د اوبو پر سر جګړه د پیاوړي مشرتابه او ډیپلوماسۍ له لارې حل کیدای شي دا حتی د هیوادونو ترمنځ د سیندونو د شریکولو لپاره یوه غوره بیلګه کیدای شي خو د اوس لپاره دا په ایتیوپیا سودان او مصر پورې اړه لري چې د نړۍ تر ټولو اوږده سیند ستونزې څه ډول حل کوي د سیمې او نړۍ په یو څو نورو لنډو خبرونو کې به د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ د نجونو او هلکانو لیسې یوه برخه تېره شپه ناپېژندو وسلوالو سوځولې ده چې پکې شاوخوا 40,000 کتابونه هم سوځېدلي دي چارواکي وایي 4 وسلوال تېره شپه د ایمل خان لیسې د څوکیدارانو د مټو تر تړلو وروسته د ښوونځي ته اور ورته کړی دی د پوهنې ریاست بي بي سي ته وویل په دې اور کې د قرآن کریم 300 نسخې هم سوځېدلي دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د امریکا په الاسکا کې پر واوره د سپیانو د ځغاست سیالي یو څه بېخونده پیل شوه ځکه د ډوپینګ تورونه پرې ولګېدل د حیواناتو د حقونو فعالانو هم ویل چې له دغو ژوو سره سم چلند نه پکې کیږي بیا هم دغه 9 ورځنۍ سیالي پر مخ ولاړه د هغو اعتراضیانو شمیر نور هم ډیر شوی چې په غزني کې د اوبو پر ویش د ولسي وګړو تر وژنې وروسته له 3 ورځو را روان دی په دې اړه نور معلومات په بي بي سي پښتو ماښامنۍ راډیویي خپرونه کې اورېدلی شئ نن راډیویي خپرونه داود جنبش درته وړاندې کوي چې د افغانستان پر وخت د پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو باندې خپرېږي نو راډیو پر وخت ورته چالانه کوي د لوبو او سپورټ له ډګره په څو لاندو خبرونو کې بیا لومړی کرکټ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د نړیوالو اتلولیو د غوراوي مهمه لوبه کوي افغان لوبډلې پرون له سکاټلند سره خپله لومړنۍ لوبه وبایلله او اوس اړه ده چې له پیاوړې کوربنۍ لوبډلې سره په سیالۍ کې برلاسي شي په زمبابوې کې د غوراوي په سیالیو کې به له 10 لوبډلو یوازې 2 نړیوالو اتلولیو ته د رسېدو حق ترلاسه کړي بریتانیایی باسکل ځغلونکی برادلي ویګنز او سکای ډله وایي په کلکو ټکو هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې دوی د وړتیا ډیرولو درمل خوړلي وي یا برادلي ویګن دې خوړلي وي د بریتانیا پارلمان غړو د یو رپورټ پایله ښیي چې قانون نه دی تر پښو لاندې شوی خو له ځینو برخو سرغړونه شوې ده او له اخلاقي کرښې پښه اړول شوې ده سر برادلي ویګنز لومړی بریتانیایی و چې په 2012 کال کې ټور د فرانس سیالي وګټله او د انګلستان پریمیر لیګ کې د مانچستر سیټي روزونکی پیپ ګواردیولا وایي خوښ دی چې له چلسي یې لوبه 1-0 وګټله
سیټي اوس مهال له نورو 18 پوینټه مخکې ده په داسې حال کې چې د پیپ ګواردیولو پخوانۍ بارسلونا لوبډله بیا د لالیګا جدول په سر کې ده ځکه چې لیونل میسي خپل 600 ګول وکړ د لوی سیال اتلتیکو مادرید پر خلاف لوبې 1-0 بریا بارسا 15مې اسپانیایي اتلولۍ ته ورنږدې کړه. په دوهمه نړیواله جګړه کې آشویتس ته ورته د نازیانو لخوا د وژنو کمپونو یوازې څو قربانیان ژوندي دي. یوه میرمن چې اوس په نیویارک کې اوسیږي همدغلته د هغې پروژې لپاره د څه وخت لګیا وه چې دې ته یې د عامه خلکو پوښتنې ښودلې دې ځوابولې او بیا هغو په ویډیو کې ثبتولې. د دې کار هدف دا دی چې په دې سره به هغه کیسې د راتلونکي نسلونو لپاره هم خوندي وي چې پر دې خلکو تیرې شوي دي. ایوا شلوتس د هالنډۍ ان فرانک مېرنۍ خور ده. دا ایوا شلوتس ده د 88 کالو ده او د اوشویتس کمپ له ویرانۍ ژوندۍ پاتې شوې. دا لګیا وه او څو ورځې یې ویډیوګانې ثبتولې خپلې کیسې او یادښتونه یې پکې بیان کړي چې خلک پوه شي چې پر دې څه تیر شوي. ژغورل شوي خلک ویره لري چې که نور موږ په نړۍ کې نه یو نو څه به کیږي زموږ کیسې به نور ته څوک کوي ځکه خو موږ فکر کوو چې دا ډیر مهم دی. اوس په نیویارک کې په یهودي میراث موزیم کې خلک مخامخ له ایوا پوښتنې کولی شي چې په اوشویتس کې څه حال و دا څنګه وژغورل شوه. له پوښتنو یوه دا ده په کمپ کې تر ټولو بده شیبه کومه وه. یوه ورځ یې زما مور بوتله چې په ګازو یې ووژني موږ سره بیل شوو. ما فکر کوه چې نور به یې نه ګورم خو په کومه معجزه هغه وژغورل شوه او 3 میاشتې وروسته بیرته سره یو ځای شو. ایوا 15 ورځې د خپلې کیسې په اړه د خلکو څه باندې زر پوښتنې ځواب کړې. کله چې دې دا کار کوه یو فلم جوړونکي فلم اخیست. د ایوا شلوتس پلار او ورور دواړه په هولوکاست کې ووژل شول. خو جالبه دا ده چې ایوا وایي په زړه کې یې کرکه نشته خو وایي غواړي چې خلک غوږ ورته ونیسي. دا هغه څه دي چې موږ باید ځوانانو ته وښیو چې په دې کې برخه واخلي. کله چې بیا د هغو تر مخې څه غلط پیښیږي خپل غږ پورته کړي. ټکنالوژي مرسته کوي داسې یو وخت ته چمتووالی ونیول شي چې د دغه درانه جرم ژغورل شوي به نور ژوندي نه وي په دې معنا چې ایوا شلوتس به خپله کیسه څو نورې لسیزې هم وکړي. نو د خبرونې د پای شیبې مو دي زو د هند مهاراشټرا یوه ملي پارک ته دا ویډیو ګورئ. دا یوه ایږه ده او له پړانګ خپل بچی ساتي. معمولا ایږان پر ځمکه داسې په هند کې نه ګرځي خو کله چې پوه شوه پړانګ یې د بچي پر لور ور روان دی نو پرې ور چوب کړل. شاوخوا 15 دقیقې ورسره لاس او ګریوان وه تر هغو چې خپل بچی ترې وژغوره. د نړۍ نیمایي پړانګان په هند کې دي. ایږان بیا تر دې اوسه خلکو په کورونو کې ساتل خو بیا دا کار ناقانونه وبلل شو خو اوس یې هم خلک ښکار کوي. نو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي خو کوم پوره نه وي لیدلي او یا یې غواړئ بیا یې وګورئ په خپل وخت کې کولی شئ ځکه د 4 ساعتونو لپاره په ویبپاڼه باندې پرته وي. BBC پښتو ټیکي کام ته که لاړ شئ هلته ویډیوګانې مرکې د مهم پیښو انځورونه او ډېر نور کورني ورځني او بهرني خبرونه شته چې خامخا به مو خوښ شي لیدلی لوستلی او اورېدلی شئ. که د ژورنالیزم زده کوونکي کارکوونکي او یا مینهوال یئ او غواړئ چې د دې مسلک په بېلابېلو اړخونو باندې پوه شئ نو کولی شئ د BBC پښتو ټیکي کام پاڼې ته چې لاړ شئ په چپه لاس کې د پاڼې لاندې د BBC د ژورنالیزم پوهنځی شته هلته سر ورښکاره کوي او بېلابېل ډېر جالب او په زړه پورې مطالب پکې شته. نو فیسبوک او ټویټر هم لرو که غواړئ نظرونه راسره شریک کړئ راسره په تماس کې کېدلی شئ د هغو پاڼو له لارې. نو خپرونه مو همدومره وه تر سبا ماښام 6:30 بجو ښه وخت او ښه شپه.